طالبانو ورونه لږ ښه متوجه سي دا ډېرې ورځې مې زړه و چې درته یې میلنه بیا خپل جي کې درته وایم انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله کله به چې دا مؤمنان له رسول علیه السلام سره په یو امر جامعو رسول الله به خطبه ویلې د جمعې یا به د اختر منځو یا به رسول علیه السلام وعظ کو هر شاګرد و طالب به چې له مجلس نه جګېده رسول علیه السلام ته به استیذان به د رسول علیه السلام نه غوښته داسې به یې ګوته جګه کړه ای د الله رسوله زه کار لرم باندې وزم کنم رسول الله به داسې اشاره ورته وکړه زه لاړ سه دا سنت د رسول علیه السلام د صحابه عادت ده ان الذین یستأذنونک هغه کسان چې اجازه غواړي له تانه دوی په الله باندې ایمان لري او په رسول فاذا استأذنوک لبعض شأنهم فاذن اجازه وکړه چاته چې خوښه وله دوی نه واستغفر لهم الله بکنه وغواړه دوی دپاره د الله نه ان الله غفور رحیم الله غفور رحیم ده نو طالبانو استیزان به غواړي خامخا به اجازه غواړي چې کله تللي یو چیرته نو رسول علیه السلام سره به کله چې صحابه جهاد ته لاړل جمعې مانځه به نو هلته به طالبانو یا به یې پزه وینې سوم تر څو به له جومات ته نه وته چې رسول الله نه به اجازه نه وغوښتلې اجازه ده رسول الله به ورته ویلی نعم زه لاړ سه نو تاسې به هم طالبانو دا کار کوئ دا یو ورې واورئ طالبانو دا د چا عادت سو د صحابو اوس د منافقینو عادت ته ګورئ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم مگر زوی را بلل د رسول په خپل مابین کې که دعاء بعضکم بعضا قد يعلم الله یعنی ګور رسول علیه السلام داسې مه رابلئ لکه خپل منځ کې یو تاسو یو بل رابلیه په نوم یې مه رابلیه قد يعلم الله الذین الله پیژني کسان هغه منافقین یتسللون منکم چې پټ پټ وځي له تاسې نه لوازن لواز دې ته وایي چې پټ وځي ابل داسې په منځ کې ورکړي چې دی مې ونه ویني رسول الله مې ونه ویني ابل به یې داسې په مخ کې ورکړم داسې به ووته دا د منافق صفت د دې نه بعد طالبانو چې هر طالب جګېدلی که اوداسه ته تللی او که بل چېرې تللی داسې به ګوته جګه کوي طالبانو زه به درته یم ځئ دا سنت د طالبانو دا د رسول الله سنت ده او دلته حدیثونه په دې باندې راغلي د ابو داود په مراسیلو کې دلته روح المانی کې ډېرو کتابونو کې شته او داسې پټ غلی وتل طالبانو دا د چا عادت ده د منافقینو عادت ده خو دا داسې نه د طالبانو چې تنا مولیان به داسې کوي ټول به داسې کوي دا یو سنت د طالبانو احیا دا په مکتبونو کې دا سته طالبانو مدرسو کې نشته بیخي نادره ده ولا چې الله دې موږ په حال رحم وکړي خو اصل کې دا د دې نه بارې تاسې کوئ کې نه کوئ ولې مخکې خبر وئ که نه وئ خبر نه وئ خبر نه اوس دې نه بعد یې کوئ طالبانو خامخا یې کوئ سنت او بل طالبانو دلته یوه خبر روح المانی نقل کړي رسول علیه السلام ته په نوم باندې ویلل یا محمد دا څنګه ده چې رسول الله ژوندی وي طالبانو رسول الله ته یا محمد ویلل څنګه وو راکئ که نه جواب آیات مو وانه وري د زوی مړیو لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم كدعاء بعضکم رسول الله ته ای محمد نه وایي ای محمد یا محمد داسې به رسول الله ته په ژوند کې نه وایي ولې ځکه دا بې ادبي ده په نوم به نه ورته وایي دا بې ادبي ده پس له مرګه چې رسول الله وفات سو یا محمد څنګه ده ورته طالبانو هغه یې پرېږدئ چې استغاثه دا پرېږدئ طالبانو هغه یې ټولو نه ورتېر سئ چې دا نور بریلویان په جنجال کې هغې کې نه غږېږو د ادب د لحاظه درته وایم دا یا محمد په ژوند کې رسول الله ته جایز ولې بې ادبي راتله ته خپل مور ته خپل پلار ته خپل نوم یادې ولې نو رسول الله ته په خپل ژوند کې نوم یا محمد ولې یادوي الله وایي مه یې یادوئ پس له مرګه رسول الله ته یاد کوي که مه یادوئ مه یې یادوئ ورته یعنې رسول الله ته پس له مرګه ځکه رسول الله اوس هم څوک ده دا د ادب نه خلاف ده اوس چې څوک مړي طالبانو مړ که موږ او تاسو یو لوی عالم په نوم یاد کړو شاګردانو باندې بده لګي نوم ورسره یاد کړئ هغه د وصف نوم یاد کړئ په نوم یې ولې یادوي نو رسول علیه السلام هم چې وفات ده انما فی هذا النهي تحریم النداء باسمه والظاهر استمراره ذلك بعد وفاته الى الان اوس هم یا محمد مو ورته وایه
چې ته هلته لیکي یا محمد نورې پرېږده طالبانو زه هغې بیخي بحث نه درته کوم که یا رسول الله ولیکې لا به مشکل نه وي خو که یا محمد لیکې یا محمد دا خو طالبانو یو بې ادبي ده طالبانو نورې پرېږده بیخي دا قرآن وي روح الماني وي طالبانو چې نور بحثونه یې په دې کوي چې دې کې استغاثه راځي او نه راځي و هغه خو بیا چې لیکي یا رسول الله ولیکه یا محمد خو اتفاقا نه دې کې هېڅ مشکل نشته طالبان چې د استغاثې مسلې یا نور نو طالبانو دا د رسول الله سلام د صحابه و عادتو چې کوم طالب بیا اودسۍ ته وته یا به یې پزه وینې سوه اجازه به یې د نبي علیه السلام نه وغوښتله یشیر الیه باصبعه التي تلی الابهامه داسې به ورته وکړل اشاره ده رسول الله به فیأذن له النبي صلی الله علیه وسلم یشیر بیدی الیه ایزا او منافقینو به داسې نه کول هغوی به پټ پټ وتل د منافقینو چم به نه کوي الا خبردار اوسیږئ ان لله ما فی السماوات والارض الله علم لري هغه چې په اسمانونو په مځکه کې ده قد یعلم الله علم لري ما انتم علیه ویوم یرجعون الیه اوس چې تاسې پې په دې علم لري چې الله ته ورګرځېږئ په دې علم لري فینبئهم بما عملوا والله بكل شیء علیم الله چې ده په هر شي باندې عالم ده د یو شل هغه وایو طالبانو چې سپارې ته ورسېږو سورة الفرقان بسم الله الرحمن الرحیم ډېر شیان نسته پکې اسانه ده تبارك الذي نزل الفرقان على عبده الله نازل کړی د فرقان په خپل عبد ليكون للعالمین نذیر چې سي عالمینو ته نذیر طالبانو د عالمینو نه ملایکې مراد دي که نه دي مراد بعضې علما وایي نبي علیه السلام ملایکو ته هم رالیږل سوی ده لکه دا د امام سبکي رایه ده بعضې علما خو داسې هم لا وایي حتی غیر ذوي العقولو ته هم رسول الله لا رالیږل سوی ده غیر ذوي العقولو ته الله الذي له ملک السماوات الله هغه ذات چې د لره بادشاهي د اسمانونو د مځکې ده ولم يتخذ ولد الله ندني ولي ولد ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا الله پیدا کړی هر شی بیا اندازه کړی په اندازه کولو واتخذوا دوی نیولي بغیر د الله نه معبودان لا يخلقون شيئا دی بوتانو هیڅ شی نه ده پیدا کړی وهم یخلقون او دا بوتان پیدا کړل سوي دوی پیدا کړل سوي دوی پیدایښت نسی کوي ولا یملکون نه قدرت لري خپلو نفسونو ته د دفع کولو د ضرر نه را جلبولو د نفع ولا یملکون موتا ولا الحیاة ولا نشورا نه قدرت لري د چا د مړه کولو نه د ژوندي کولو نه د چاره او نه د بیرته راپورته کېدلو چې الله اذن نوي وقال الذين كفروا وایا کسان چې کافر دي ان هذا الا افک نه د دا مگر دروغ دي لځانې تړلي واعانه عليه قوم آخرون اعانت کړی د په د باندې قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا دوی راتګ کړی په ظلم او په زور باندې وقالو دوی وایي اساطیر الاولین دا دروغ پخواني ول اکتتبها امر کړی رسول علیه السلام د لیکلو یې فهي تملا علیه دا په رسول علیه السلام تلاوت کې د سحر بیګا دی ویلی رسول علیه السلام چې دا قرآن زده کړی ده دا د حویتب ابن عبدالعزا یو غلامو لغنه یا یسار یو غلامو د الله ابن الحضرمینه یا جبر نمیده د عامر مولاو له دوی نه قرآن له ځانه زده کړی اوس یې موږ ته وایي قل ورته وایه انزله الذي الله نازل کړی ده الذي يعلم السر چې علم لري په پټو په ښکاره په اسمانونو په مځکه کې انه کان غفورا رحیما الله غفور مهربان ده وقالو دوی وایي ما لهذا الرسول څه د دې له رسول لره چې خوی طعام ګرځي بازارونو کې لولا انزل علیه ملک
ولې نه نازل کیږي په دې رسول ملک فیکون معه نظیرا وبدال دوی سره ویرونکې. اوس هم طالبان همداسې منافقین وي. پرون مو خبریال ته فکر ما ته وی تاسې دا دومره طالبان چې ساتئ دی دا خرچه له کمه کوي. دی اوس هم فکر کوي چې امریکا به ورکوي. تاسې ټلویزیونونو ته چې امریکا درکوي نو ما ځکه هلته دسترخوان ته در وصل پاس ته ویلي وي دا دسترخوان ویډیو نه نشر کوم پلار به دې بیا نشر کوي به دا نشر کا دغه دسترخوان امریکا ماته کړی دا غریب وظیفې دي ټولې وظیفې پرتې ولې وی ګوره ښه طبیعت باندې وګوره دا خو داسې د هغه زمون دي په الله هغه نه لري دوی کوي چې دا به ساره ورځ پسونه او دا به ورته له کوم ځای نه قطر نه به ورته روان یو خوري به